دوره حدیث څخه شروع شوی دی دا ما د مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه نه په خپله واورېدل دوره حدیث خو چې اوس موږ شروع کوو لکه وي دوره شروع کوو نو غټه مدرسه پکار ده او دا او دا دوره حدیث څخه شروع شو دغه جومات چتا والی مسجد چې ورته وایي دې کې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه امام د استاد شاه عبدالغني مجددي رحمت الله علیه هغه وفات شو نو پخوا مدرسې نه وي درسونه نو هغه سره د دوره حدیث د حدیث مبارک درسو نو چې وفات شو نو درس په نیمه کې پاتې شو طالبان خواران دا قصې نیمګړې خفه پاتې شو چې یا الله زموږ خو د حدیثو کتابونه نیمګړې پاتې شو دې سره به څه کوو نو را روانو په لاره چې زه کلي ته به لاړ شو مور پلار ملاقات به وکړو نو بیا به ګورو که چېرته یو ملام پیدا کړ او دا کتابونه هم ته وویل نو دې جومات باندې راغلل دا د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې کوم جومات دی او غرمه وه جومات کې طالبان پرېوتل چې دمه به شو ګرمي ده مونځ به د ماسپښین وکړو نو بیا به روان شو سفر به شروع کړو نو چې څنګه جومات ته وختل بسترې هم کېښودې څادرونه هم کوز کړل او دمه کېږي نو لاړل په کوی باندې بورقې نه اوبه راایستې ځان باندې اوبه اړولې چې یخ شو سبیل نو په دې جومات کې یو کوی پکې او کوزې به پرتې وې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وکتل چې دا خو د دین طالبان دي او غریبانان تږي هم دي او ګرمي هم شوې ده ځان له اوبه راوباسي نو هغه ورته لګیا دی اوبه راوباسي لوټې ورته ډکوي کوزې خو هغه به افغاني صاحب وی هغه به د خامتا جامې اچولې او لوړ دنګ سړی او پټکې به هم د خامتا والي نو چا به پې ګمان نه کوو چې دا مولا دی پخوا خو د مشرانو ټولو دغه د خامتا جامې اچولې او د مشرانو ټولو به پټکي وال او ورته راوباس دی نه پېژني چې دا څوک دی بلکې طالبان خو مستمي که نه طالبان ورته آواز کوي او بابا جی او بڑے میاں ذرا پانی جلدی نکالو لوٹے بھر دو جلدی جلدی کرو بابا جیو بزر رو باسا لوٹے ډکاوه نه پېژني هغه هم لګیا دی ورته اوبه راوباسي چې طالبانو په ځان اوبه واړولې او ښه یخ پخ شو او اودسونه یې وکړل کېناستل مونځ یې وکړه نو مولانا قاسم صاحب یې تپوس کوي وایي بچې د کوم ځای یې څه کوې یاره وایي دا زمونږ استاد و شاه عبدالغني مجدي خو د هم استاد و او وفات شوی نو بس سبقونه هم نیمګړې پاتې شو نو زه کلي ته چې د ځان له به استاد ګورو چې دا بخاري شریف او ترمذي شریف دا سبقونه نیمګړې پاتې دي چې دا پوره کړو مولانا قاسم صاحب ورته وایي زه به یې راته پوره کړم که نه دلته کښېنه زه به پوره کړم بابا جی یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے دا قاعدہ نہ ده ښه الف زبر آ با زبر با والا کتاب نہیں ہے دا د الف زبر او با زبر با والا پټی نه ده هغې خو دا بوډا بابا دی چې ته دلته کې زمیندار د ګنو د ټل نه راوتی دی دا هغه کتاب دا بخاري شریف د بابا جون هم دی اورېدلی دی ترمذي شریف مسلم شریف هغه ورته یې بچي هم دغه یادوم که زه به درته ووایم شروع به درته وکړم که خوند یې درکړه ما نه ووایې ګنې پیسې خو دنه نه علمه زه بل ځای بیا وایم بابا جي ته نوم به دې د دې کتابونو نه یې اورېدلی غټ غټ کتابونه دي بابا جي ته اوس په دې څه پوهېږې څه راته ووایم خیر طالبان ورپورې ټوکې نخرې کولې یو طالب د مذاق نه وایي وایي دا کتاب ورته کېدو شروع به ترې وکړو که نه وکړه بابا جي څه وایي هم بابا جي ها نه نه بچې چې کوم دی استاد وفات دی او سبق نیمګړی دی هغه ځای راواړوئ حالانکې زما رونو زمونږ د احادیثو سبق ښودل ګران کار دی اسان هم دی او ګران هم دی زه خپلو شاګردانو ته یم بخاري اسان هم ده او ګران هم ده که هسې ترجمې سړی کوي
او مختصر غوندې چې ته داسې لږ تحقیق کوي نو نه د اردو بلا شرح دی ډېر آسان شی دی او کما حقه چې پوره سړی لګی او د بخاري حق ادا کوي قسم دی چې د ګران کتاب د احادیثو نه ګران شی بل نشته موږ روزانه یو پرچه نه کړ شل پرچې یو بابي د باب کې د شافعي صاحب څه مذهب دی د مالک څه مذهب دی د احمد د اسحاق د امام ابو حنیفه د هغوی څه دلایل دي زمونږ څه دلیل دی د دې حدیثو منځ کې ظاهر کې تعارض دی دا په څه دفع کوو دا راویان دي دا څنګه دي مضبوط دي ثقه دي نه دي دا ډېر ګران کار دی وی چې کوم ځای ستاسو استاد وفات دی هلته نه شروع کوئ روباسئ باره وی تاسو بابا دی دا په څه پوهېږي چې سبق یې ورته راوویسته وی دلته مو استاد سبق بند کړی غریب وفات شو مولانا قاسم صاحب بې د کتو نه بې د مطالعې نه ورته شروع وکړه چې تحقیق یې شروع کړ طالبان خو یا ډډې والې یا نیغ کېناستل او خوله کې یې ګوتې ورکړه چې باباجي باندې خو مونږه اوبه راویستې مونږ خو یې دا څوک مزدور دی ګلکار زمیندار دی خو د علم غر دی څو ګنټې ورته ښه مضبوط تحقیق وکړه طالبان وی حضرت معافی چاہتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں پہچانا ہم کو پتہ نہیں تھا ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ کوئی بوڑھا آدمی ہے اور یہاں اسکیت وغیرہ سے باہر نکل گیا ہے اور ہم نے آپ سے پانی بھی بروا دی ہم معافی چاہتے ہیں معافی ہوا معاف کا ایو طالب ہوتا وہی حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی ہیں یا ان کے استاد ہیں اور یا ان کے شاگرد یا خو تو مکه زمونږ شیخ یې ځکه ستا سبق او د هغه طرز یو دی یا د هغه استاد دی او یا د هغه شاګرد دی مولانا قاسم صاحب ورته وایي زه د هغه شاګرد دی دغه ځای نه دوره حدیث شروع شو او بیا د هغې نه پس شروع شو همغه محمود چې ملا محمود چې ورته سبق وی هغه هم راغی دوره حدیث کې شاګرد شو او نور هم شاګردان شو اوس وګورئ دیوبند نه خدای څه جوړ کړل